السلام علیکم ګرانو ملګرو دوستانو ورونو مشرانو امید لرم چې ان شاء الله روغ او جوړ به یاستئ زه غواړم تاسو سره یوه کیسه نشر کړم داسې یوه کیسه ده چې تاسو ته ان شاء الله فایده اخیستلی شئ او ډېره فایدهناکه او ډېره مؤثره کیسه ده کیسه داسې ده چې یو ځوان مسلمان و که نه او فوجي و نو دې سره چې کوم نور قومندانانو یا کوم نور فوجیان هغه ټول کافر و هغو په الله باندې ایمان او بروسه نه وه دا چې کوم مسلمانو دا کافرانو به هر وخت کې بېعزته کولو او هر ځای کې به پاتې راوستلو ځکه چې دا مسلمانو او رنګ نه تور خلکو ته نفرت کولو نو یو ځل چې کوم دی قومندان وویلې چې زه دا نن خلکو په مخ کې شرموم او بېعزته کوم نو د قومندان چې کوم دی د فوجي ته ویلې مسلمان ته چې ای ځوانه ته دا چابي واخله دا کیلي واخله او دې باندې دا موټر چې کوم دی دا هغې طرف ته ودروه نو دې کې دا ځوان چې کوم دا مسلمان دی ورته ویلي چې ما ته خو موټر نه دی زده زه خو موټر نشم چلولی ځکه ما کله ته چلولی نه دی نو د ځوان ورته وویلي د فوجي قومندان ورته وویلي چې ښه ته موټر نشي چلولی بیا د خپل الله پاک نه چې کوم دی ته مدد وغواړه تاسو اوس وګورئ چې الله پاک څومره مددګار ذات دی نو دې فوجي چې کوم دی دا په ژړا شو چې په ژړا شو نو اوس زړه کې الله پاک ته دعا وکړه چې خدای پاک ما د امتحان کې کامیابه کړي او ما کامیابه که زه امتحان کې راغلی یم نو چې کله د ځوان چابي واخیسته او ژړلی و خو بس ګاډي ته په هر حال وختو چې ګاډي ته وختلو نو د ځوان چې کوم دی هغې د قومندان د خبرې مطابق هغه ګاډی چې کوم دی هغې ځینه کوم طرف ته چې ته ورته ویلو چې هلته یې بوځه هغې ځای ته یې بوتو کله چې هغه ګاډی هغې ځوان بوتلو نو دې کې دا ځوان د ګاډي نه راکېوځي نو د الله پاک حمد او چې کوم دی شکریه ادا کړه د الله پاک نه ډېر خوشحاله شو چې خدای پاک زه ته په امتحان کې کامیابه کړم چې اوس ګوري دې ټایم کې قومندان هم په سجده پروت دی او ژاړي او چې دا کوم نور فوجیان دي دا هم په سجده پراته دي ژاړي اوس دا ځوان فوجي دا حیران پاتې شو چې یا الله پاکه دا څنګه چې اوسه پروت دی بل رقم او زه چې ګاډي نه راکېوتم دا اوس بل شاندې شو نو د ځوان پوښتنه وکړه د قومندان نه چې تاسو ولې مطلب ژاړئ یا ولې په سجده باندې پرېوتی एकदम څنګه تاسو دا نیتونه او دا زړونه بدل شو نو د هغه ورته ویلي د قومندان چې کوم د ځوان د لاس نه ونیو او چې کوم ګاډي بانټ دی هغه یې ورته خلاص کړه نو چې کله د ګاډي بانټ ورته خلاص کړه ګوري چې ګاډي کې انجن نشته سړی حیران پاتې شي نو کله چې ګاډي کې انجن نشته نو مطلب دی دا ګاډی چې کوم دی بغیر د انجنه بوتلی دی هلته د الله پاک دومره مددګار ذات دی نو دې کې چې کوم دی د کافر ورته ویلو د ګاډي چلولو نه مخکې چې ته د خدای پاک نه مدد وغواړه او د خدای پاک د موجودوالي دلیل وښیه نو هغه وګوره الله پاک ته کارونو ته وګوره چې کوم دی هغه ځوان بغیر د انجړ هغه ګاډی هغه بل ځای ته بوتلی و نو الله پاک چې کوم دی داسې ذات دی چې موږ سره همیشه به وي انشاءالله تاسو د الله پاک نه ناامیده کېږئ مه او انشاءالله الله پاک داسې ذات دی چې کوم ناممکنه کارونه دي هغه ممکن کوي لکه څنګه چې دا ګاډی بغیر د انجړ هغې بوتلی دی او بغیر د زده کولو هغې چې کوم دی ګاډی هلته بوتو نو د ژوند په هر حالت باندې شکر وباسئ او خفه کېږئ مه ژوند هر یو ساحه د الله پاک امتحاني غریبي مالداري نو د الله پاک نه شکر په هر حالت کې پکار دی زما د خبرې دا مقصد و چې تاسو د ځوان د عقیده او ایمان وګورئ چې الله باندې څومره بروسه وه نو موږ ته پکار دی چې موږ الله باندې ایمان او بروسه وساتو الله دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي السلام علیکم